الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن جرير بن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه ولا يقولون إلا ما صدروا عنه. فقلت من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وعليك السلام. فقال ولا تقولوا عليك السلام بل قولوا السلام عليك فإنها تحية الميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، ستاسو په حضور کې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیث یو ټوکړه پیش کړه چې هغه ډېر اوږد حدیث د امام ابو داود رحمه الله په خپل کتاب کې را نقل کړی دی. اسی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث او تعلیمات په هغې باندې عمل کولم د انسان دپاره نور او برکت او خیر دی، او که چیرې انسان په خوله باندې د هغې د الفاظو تلاوت وکړي هم د انسان دپاره خیر او نور او برکت دی. نو ما ستاسو حضور کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو حدیث ټوکړه پیش کړه. دې حدیث کې حضرت جرير بن جابر رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د خپل اول ملاقات قصه بیانوي. حضرت جرير بن جابر رضی الله عنه وایي زه د مدینې منورې په اطرافو کې اوسېدم او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مې اورېدلي وو چې هغې مدینې منورې ته راغلی دی، او پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې مې غایبانه ایمان په خپل کلي کې لا قبول کړی. لیکن د دې خبرې ډېر شوق را سره و او د دې خبرې ډېره لویه جذبه را سره وه چې کله به مدینې ته ځم او کله به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دیدار او ملاقات زما نصیب کیږي. و یو ورځ مدینې منورې ته الله تعالی سفر راتګ راته اسانه کړې، موقع راته میلاو سوه چې کله مدینې منورې ته رالم، مسجد نبوي ته رالم. هغه زمانه کې مسجد نبوي عام دشت او د خارو مځکه ده. دې ځای باندې یو سړی ناست دی، پر هغې باندې ډېر خلک راټول دي، او هغې خلک په خپل نوبت باندې هغه سړي ته ور وړاندې کېږي او د هغې سړي حضور ته خپل مشکل پیښوي. کله کله څوک کورنی مشکل ورته پیش کړي او کله څوک بهرنی مشکل ورته پیش کړي، کله یو څوک د بیمارۍ شکایت ورته پیش کړي، کله یو څوک د خپل تکلیف شکایت ورته پیش کړي. دی د هغې خلکو دا تکلیف او دا وینا په ډېره توجه باندې اوري او د هغې د مشکل د حل دپاره چې دی کومه خبره دا خلکو ته وکړي. ولا یقولون الا ما صدروا عنه. هغې خلک بیا د ده په خبره کې چونو چرا نه کوي، بس کوشش دا کوي چې په دې عمل وکړي.
نه پر دې خبره باندې د ده سره څه دلیل وایي، نه حجت ورسره وایي، نه بیا خبره ورسره اوږدوي او نه ده ته تکلیف ورکوي. بچ دی د هغې مشکل د حل دپاره کومه مشوره ورکړي، هغه سړی بس په هغې باندې په زړه کې کښېني، هغه سړی و شاته سي بل څوک ورته راوسکېږي. ولا یقولون الا ما صدروا عنه. دی چې کومه خبره د ده څه واوري په هغې کې بیا هېڅ وینا نه کوي. وایي ما یو ګړی انتظار ورته وکړی چې کله خلک او رش ورباندې کم سو نو زم په خپل نوبت روز کېدم. چې کله زه نږدې ورغلم ورنږدې سوم نو فقلت وعلیک السلام وعلیک السلام مرتين. ما هغې سړي ته دا الفاظ 2 ځله پیش کړو، مال وعلیک السلام وعلیک السلام. هغه سړي زما د دې خبرې په جواب کې راتول ولا تقولوا علیک السلام. داسې سلام چاته مه وایه چې علیک السلام، بل قل السلام علیک، داسې وایه السلام علیک. حضرت جرير بن جابر وایي ما په خپل کلام کې علیک د مخه کې سلام یې وروسته کې، لیکن هغه دا راتول چې علیک پر سلام باندې مه د مخه کوه، چې کوم چاته سلام وایه اول سلام وایه د هغې څه وروسته علیک وایه، داسې وایه السلام علیک. او دا یې راتول فإنها تحیة المیت. دا چې کله ادرې له سړی ورسي، مړو له سړی ورسي، نو مړي و ادرې ته چې سړی سلام پیشي هلته علیک د مخه کیږي. لکه خلک وایي السلام علیک یا اهل القبور، بیا به په خپلم دا وایي وعلیک السلام یا اهل الصدور. نو هغه سړي زما د دې خبرې په مقابل کې ماته ویل چې داسې مه وایه چې علیک السلام، بلکې چې چاته ورنږدې سوې او چاته سلام د سلام تحفه پیښوې نو د هغې الفاظ په دې شکل دي چې السلام علیک. د دې حدیث په تشریح کې علماو لیکلي دي چې مسلمان چې کله د مسلمان سره ملاقات کوي د مسلمان شعار سلام دی، هغې به د ټولو څه مخکې سلام ورته وایي. لیکن د سلام دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل الفاظ بیان کړي دي چې سلام په دې الفاظو باندې ویل چې السلام علیک دا سنت عمل دی، او چې کله په دې الفاظو باندې چا مسلمان ته سلام ووایي پر هغې سړي باندې په وعلیک السلام باندې جواب ورکول دا واجب عمل دی. نو د سلام دپاره بهترین الفاظ د السلام علیک دی او د هغې په مقابل کې جواب هغې په وعلیک السلام دی. لیکن که چیرې 2 کسان سره مخامخ سي، دی یو هم ورته وایي چې السلام علیک، دا بل هم ورته وایي چې السلام علیک، نو هغه د سلام ذمواري ادا سوه، د سلام سنت ادا سو. لیکن په هغې کې چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د طریقې کوم نورانیت او برکت دی، د هغې نورانیت او برکته څه سړی بې نصیبه پاته سو. نورانیت او برکت په دې کې دی چې ته به په ورتګ کې په ملاقات کې اول السلام علیک وایه، او د هغې دپاره نورانیت او برکت او د پیغمبر علیه السلام طریقه دا ده چې هغې به په جواب کې ورتا ته وعلیک السلام وایي. که چیرې 2 کسان هغې ملاقات سره وسي او بعضې خلک لکه دا اوس روشن فکره خلک چې ځان ته تعلیم یافته هم وایي او په حقیقت کې د دین سره ډېر ناولد او ډېر ناشنا یي، نو هغې چې کله ملاقات سره وکړي نو یم وایي السلام علیک، بل هم وایي السلام علیک. زه دا وایم چې په دې سره د سلام فریضه ادا کیږي، لیکن په دې کې چې کم سړي دا وویل چې السلام علیک، هغې ابتدا په سلام سره وکړه او د هغې په جواب کې پر دې بل باندې وعلیک السلام ویل واجب دي، او چې دې بل و ده ته ابتدا په سلام باندې وکړه په السلام علیک، پر ده باندې هم د هغې جواب په وعلیک السلام باندې واجب دی. او چې کوم سړی واجبو باندې عمل نه کوي او واجب پرېږدي او د واجبو خیال نه ساتي، هغې په قیامت کې د لوم او ملامتیا سره مخامخ کېږي، بیا به د الله تعالی د طرفه پر ده باندې لوم او ملامتیا وي. زه ډېر ځله دا خبره منم چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په تعلیماتو کې، د پیغمبر په احادیثو کې اصل مقصود چې دی هغه مغز او معنا ده، چې د هغې تعلیماتو کم مقصود دی، کم مغز دی، کم معنا ده، سړی په هغې باندې عمل وکړي. لیکن زموږ په شریعت کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د احادیثو الفاظ ادا کول چې کم الفاظ د پیغمبر علیه السلام څخه ثابت دي، هغې در ژبه رایستل دا هم زموږ لپاره د نورانیت او د خیر او د برکت ذریعه ده. اوس تاسو ګورئ دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام السلام علیک وایي،
او هغه بل سړی چې دی هغې چې پیغمبر علیه السلام راورلو هغه د السلام علیک پر ځای علیک السلام وایي، حالانکه د سلام علیک او د علیک سلام یوه ترجمه ده. د دواړو ترجمه دا ده چې پر تا باندې د سلامتی، لیکن د هغې ترجمې د یووالي سره سره پیغمبر علیه السلام هغه صحابي ته دا وایي چې علیک السلام به نه وایي بلکې السلام علیک به وایي. د دې معنا دا ده چې دین د پیغمبر علیه السلام د اتباع نوم دی، چې کومه خبره د پیغمبر علیه السلام څخه صادره سوي، چې کوم الفاظ د پیغمبر علیه السلام سره نقل سوي، چې کومه کلمه د پیغمبر علیه السلام د خوله راوتلي، او چې کومه کلمه د پیغمبر علیه السلام هدایت دی، نو په هغې باندې عمل کول در حقیقت د دین حقیقت دی، او دا د دین مغز دی، او دا د پیغمبر د تعلیماتو طریقه ده چې د دین په الفاظو به هم عمل کوي لکه د دین په روح او په مقصود او په مغز چې سړی عمل کوي. زموږ په دین کې ډېر ځله الفاظ ضروري بلل کېږي. بعضې خلک کله کله هغوی پر دې باندې یو خبره وکړي وایي یاره اصل مقصود خو چې دی هغه معنا ده، او مقصود چې دی هغه د دې شي هغه مفهوم دی، په هغه مفهوم باندې عمل کول. زه دا خبره ښکاره کوم نه معلوم چې دا خلک دې معنا ته په کوم خوردبین کې ګوري، په کوم عینکو په کوم نظر باندې دی معنا ته ګوري. زه دا وایم چې په دین کې د پیغمبر په تعلیماتو کې چې معنا څومره ضروري ده، د پیغمبر د تعلیماتو الفاظ هم دغومره ضروري دي. که چیرې یو څوک یو مجلس لورس او په هغه مجلس کې هغې د السلام علیکم پر ځای باندې صرف په پښتو باندې د الفاظ ادا کړي چې پر تاسو د سلامتیا وي، نو د سلام چې کوم برکت دی هغې برکت ته دې سړي نسو په نصیب. او که یو سړی دا وایي چې السلام علیکم او په مجلس کې د هغې په جواب کې خو علیک ویل کېږي، لیکن یو څوک په پښتو باندې دا جواب ورکړي چې پر تا دې هم سلامتي، د هغې سلام چې کوم جواب پر د باندې واجب و هغه واجب په دې سره ادا نه سو. نو د دې معنا دا ده چې زموږ په دین کې د پیغمبر علیه السلام په احادیثو تعلیماتو کې چې څومره د انسان دپاره د هغې په معنا او په مفهوم او په مقصود باندې عمل کول ضروري دي. د هغه رقم چې د پیغمبر د خولې څخه کوم الفاظ راوتلي دي، د پیغمبر په هدایت باندې چې کوم الفاظ بیان سوي دي، په هغې الفاظو باندې عمل کول، هغه الفاظ په خوله کې راګرځول او هغه الفاظ په خپله ژبه باندې ادا کول، په دې کې م الله تعالی ډېر خیر یې شي او ډېرې نور یې شي او ډېرې برکت یې شي. په هغه الفاظو کې ډېر خیر او نور او برکت خامخا راځي. ګورئ سلام دا د مسلمان شعار دی، او سلام دا د ټولو مسلمانانو باهمي قدر مشترک دی، او دا باهمي رابطه ده چې کله سړی نورو ملکو له ولاړ شي، بیا خاص کر چې د حج په موقع باندې سړی ورس، هلته سړي ته مختلف قسمه مسلمانان مخ ته راځي، د هغې رنګونه ستاسو ډېر بدلي، د هغې ملکونو وطنونه ستاسو ډېر بدلي، د هغې رسم و رواج ستاسو ډېر بدلي، او د هغې ژبه و وینا ستاسو ډېره بدلي. نه ته د هغې په ژبه باندې په یو حرف پوهېږې، نه دی ستا په ژبه په یو حرف پوهېږي. لیکن ډېر ځله هغه مسلمان د خپله اسلامي جذبه او محبت تا ته ښکاره کول غواړي، یا ته چې کله هغې مسلمان ته خپله جذبه او محبت ښکاره کول غواړې، نه د ده سره بل څه ستا، نه ستا سره بل څه ستا، نو دی هم دې ته مجبوره دی السلام علیکم ورحمت الله، ته به هم دا ورته وایې چې وعلیکم السلام ورحمت الله. دا ستا او د ده په مابین کې قدر مشترک دی. بس نو بیا دی هغه خپل جذبه، هغې خپله محبت او مینه تا ته په سلام ښکاره کوي، نو ته به هم د هغې سلام په جواب سره هغې ته خپل جذبه او محبت او مینه ښکاره کوي. نو ځکه سلام دا پیغمبر علیه السلام د ټولو مسلمانانو په مابین کې یو قدر مشترک یې ښه دی چې مسلمانان به په دې رسۍ باندې همیشه سره تړلي. نو زه دا وایم چې بعضې روشن فکره خلک په نن رواج کې هغې ځان له یو فیشن جوړ کړی دی چې کله ته ملاقات ورسره کوې نو دی د سلام بجای دی تسلیمات وایي، کله کله د هغې بجای دی آداب عرض ووایي، کله د هغې بجای دی صرف سلام مسنون ووایي. نو زه دا وایم چې د پیغمبر علیه السلام کم سنت دی، د پیغمبر علیه السلام کمه طریقه ده، او د پیغمبر علیه السلام چې کم هدایت او فرموده ده، هغې د السلام علیکم په الفاظ ادا کېږي، په نورو الفاظو نه ادا کېږي.
او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې سنت طریقه د سلام کې چې کم نورانیت دی، کم خیر دی، کم برکت دی، هغې په دغه الفاظو باندې دی. لیکن نه د تسلیماتو پر الفاظو باندې ستا، نه د آداب عرض پر الفاظو باندې ستا، نه د سلام مسنون پر الفاظو باندې ستا، نه پر نورو الفاظو ستا، دا صرف پر دې الفاظو دی. نو زموږ په دین کې لکه څنګه چې د یو پیغمبر علیه السلام د حدیثو په معنا او په مفهوم باندې عمل کول دا ضروري، ډېر ځله د هغې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په فرمایلو په ادا کړو الفاظو باندې عمل کول ضروري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو صحابي راغلی، هغه صحابي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه زده کوي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي ته د خوب دعا ورښیي، ورته چې کله ته بېدېږې نو دا دعا وایه: آمنت بکتابک الذي انزلت وبنبیک الذي ارسلت. پس دا به د زندګۍ آخرنی کلام پر دې باندې بېدېږم. یا الله زما ستا په هغه نازل سوي کتاب باندې ایمان دی او ما ستا په راستول سوي نبي باندې ایمان دی. او د دې څه وروسته بیا سړی سترګې پټول او د دې څه وروسته بیا نور مجلس نه کول. هغه صحابي چې کله ولاړی څو ورځې بعد چې کله رالی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات وشو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې ورته وویل هغه کومه ورځ چې مې هغه دعا در وشول هغه دعا دې یاده ده؟ هغه صحابي ورته وویل د الله رسول هغه دعا مې یاده ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي ته راته ووایه. هغه صحابي د دعا په دې الفاظ ورته وویل: آمنت بکتابک الذي انزلت وبرسولک الذي ارسلت. صرف د نبی د لفظ پر ځای رسول یاد کړ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي دستي را وګرځاوه، ورته یې برسولک الذي ارسلت به نه وایه بلکې داسې به وایه وبنبیک الذي ارسلت. حالانکه چې سړی د دې رسول او د نبی معنا راواخلي، د رسول او د نبی مراد راواخلي، د رسول او د نبی اصطلاحي معناګانې راواخلي، د رسول مرتبه در نبی ډېره لوړه ده. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام برته پر رسول باندې هغه صحابي راګرځي، بلکې داسې ورته وایي د رسول پر ځای به ورته نبي وایه ځکه ما تا ته وبنبیک الذي ارسلت درښولی دی. نو زه د ډېر ځله دا وایم چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تعلیماتو چې سړی عمل کوي لکه څنګه چې په هغه تعلیماتو کې معنا او مفهوم مقصود دي، او ډېر ځله د پیغمبر هغه الفاظ ادا کول، هغه الفاظو کې چې کوم نور و برکت دی، په هغې کې چې کوم خیر دی او په هغې کې چې کوم نورانیت دی، بیا په نورو الفاظو کې هغه نورانیت سړی نشي پیدا کولی. حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله ډېر حکیم انسان تیر شوی دی. هغې دا لیکلی دي چې ډېر ځله یو کار سړی په خپل مزاج باندې کوي، د هغې کار جلا حیثیت دی، ستا یو خپل ضرورت په خپل مزاج باندې کوي. لیکن ډېر ځله یو کار سړی په دې نیت باندې کوي چې دا کار پیغمبر علیه السلام کړی دی، په دې نیت یې کوم، حالانکه کار هغه کار دی، ستا خپل ذاتي ضرورت یې کې ته کوې، او بل طرف ته پیغمبر علیه السلام هم دا کار کړی دی، اوس کې د خپل ذاتي ضرورت پر بنیاد باندې کوي، ته پوهېږې هغه کار دې پوهېږي، هغه کار ستا ضرورت دی، ضرورت به دې په پرسي، لیکن د الله تعالی د طرفه ثواب یوه ذره نشته. لیکن که چیرې ته هغه کار په دې نیت باندې وکړې چې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقه د پیغمبر علیه السلام دا کړې ده. د دې زه تاسو ته مثال در پیښ کوم. زه پر دې سر باندې بګړۍ او لنګوټه تړم، که چیرې زه په دې نیت باندې لنګوټه او بګړۍ وتړم چې دا د پښتنو یو شعار دی، په دې معاشره کې د عامو پښتنو عادت دی، یا دا د علماو یو شعار دی، د علماو په مابین کې په خولۍ کې کښېنستل مناسب عمل نه دی، نو په دې وجه زه په لنګوټه ښه ایسېږم، نو ځکه زه دلته لنګوټه تړم. دا زما کار دی، پر دې باندې بس ټیک ده، زما هغه لنګوټه تړل زما پیشن سو هر څه چې سو پر دې باندې الله تعالی ماته ثواب نه راکوي. لیکن که چیرې د هغه لنګوټه زه په دې نیت باندې وتړم چې دا د پیغمبر علیه السلام سنت دی او دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عادت دی او زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سنتو باندې مکلف یم او ما ته الله تعالی د پیغمبر په سنتو کې نورانیت او برکت راکوي، بیا چې کوم لنګوټه زه تړم د دې لنګوټې د مخکې تړلو د نیت په مابین کې د الله په ذات قسم د مځکې او د اسمان سم زیات فرق دی. چې کم کار د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت طریقې څخه بغیر وسی، په هغې کار کې هغه کار دی، په هغې کې بیا نورانیت او برکت نشته.
چې کم کار په دې جذبه باندې وسی چې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت عمل دی، په هغه کار کې بیا څومره اثرات دي، په هغه کار کې چې بیا څومره برکات او انوارات دي، هغه بیا سړی ډېر ځله په نورو څه کې نشي پیدا کولی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره کې د شپې راووته، صحابه چونکې د عبادت سره عادت خلک او د پیغمبر علیه السلام شاګردانو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به همیشه د هغوی نگراني کوله پر ګرځېدی. چې کله د شپې د تهجد وخت دی رالی مسجد نبوي ته د حجرې سره ووتی، نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه په یو کنج کې پر تهجد لمانځه باندې ولاړ دی. حضرت ابوبکر رضی الله عنه د قرآن کریم تلاوت ډېر سوکه سوکه کوي او ډېر په خاموشي باندې کوي چې صرف د څنګ یو ملګری یا اوري نه اوري. چې کله د هغې سره تیر شو، حضرت عمر رضی الله عنه د مسجد نبوي په بل کنج کې ولاړ دی، هغې په ډېر لوړ اواز باندې تلاوت کوي چې د مسجد نبوي در نیمایي پورې رسیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لږ وګرځېدی چې کله حضرت ابوبکر د خپل مانځه څخه فارغ شو، حضرت عمر د خپل مانځه څخه فارغ شو، مری دواړه راطلب کړو. حضرت ابوبکر ته ابوبکر د قرآن کریم تلاوت ولې دونه سوکه کوي؟ هغه جواب ورکوي اسمعت من ناجیتو، ای د الله رسوله چې د کم چا سره مې مناجات و کلام دی، چې د کم چا سره مې وینا ده او چې د کم چا د پاره کوم، هغه په هر شکل اوري، نو په دې وجې سوکه هغه دغسې سوکه هم اوري. یعنی زه چې چونکې زما مناجات الله تعالی سره دی، الله تعالی لکه څنګه چې په زوره کلام اوري، الله سوکه کلام هم اوري، نو په دې وجه باندې زه په خپل رب اورم او زما رب په دغه حال کې هم اوري. حضرت عمر رضی الله عنه ته وایي تی ولې په زوره کوې؟ حضرت عمر رضی الله عنه څه ورته وایي؟ وایي اوقظ الوسنان وطرد الشیطان، زه په دې خپل تلاوت باندې دا بیده خلک ټول راکښېنوم چې هغوی راکښېني او لمانځه ته تیار شي، او زه په خپل تلاوت باندې د دې مځکې څخه شیطان پسې اخم، ځکه چې پر کومه مځکه باندې د قرآن تلاوت کېږي هلته ملایکې راځي، هلته بیا شیطان تکیه نشي کولی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر ته وایي ورته ارفع قلیلا، ته د خپل اواز دی لږ راپورته کړه. حضرت عمر رضی الله عنه ته وایي اخفض قلیلا، ته بیا د خپل اواز لږ ورکښته کړه. ابوبکر ته وایي دومره سوکه یې هم مه وایه لکه ته چې څومره سوکه وایه. عمر ته وایي دومره په زوره باندې په لوړ اواز باندې هم تلاوت مه کوه لکه ته چې کوې. نو د هغې څه وروسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو طریقه ورته بیانوي، او ظاهرا خو دا معلومیږي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوی د تلاوت د هغې تطبیق او برابروالی د قرآن کریم د حکم سره کوي. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. الله تعالی وایي نه قرآن کریم ډېر په زوره سړی وایي، نه به قرآن کریم ډېر سوکه وایي، بلکې درمیانه لار به اختیاري، په درمیانه طریقه به وایي. نو بعض محدثین خو دا وایي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دغه عمله څه مقصد دا و چې د حضرت ابوبکر او د حضرت عمر تلاوت د قرآن کریم د دې حکم سره برابر است. لیکن قربان در حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه هغې د دې یو ډېره ښایسته وجه ویلې ده. هغې وایي ګوره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپلو صحابو سره ډېره مینه او محبت، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو کې حضرت ابوبکر هم په خپله رأیه باندې د ځان دپاره یو طریقه انتخاب کړې وله چې زه به د قرآن تلاوت دا رقم کوم. حضرت عمر رضی الله عنه په خپله رأیه د قرآن کریم د تلاوت دپاره یو طریقه انتخاب کړې وه چې زه به بیا دا رقم کوم. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپله یو طریقه ور وښوله چې ته به دا رقم کوې، دی به دا رقم کوي، ته به هم د خپل عادت څخه بدلېږي، دی به هم د خپل عادت څخه بدلېږي. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طریقې دپاره د خپل عادت څخه بدلېدل، دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر سنت طریقه تلاوت کولی. پیغمبر علیه السلام ته سنت طریقه دغه ده. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوی دپاره د یو سنت طریقې انتخاب کوي، او د دې کوشش دا دی چې حضرت عمر رضی الله عنه ته د تلاوت سره سره د سنت د طریقې ثواب هم پیدا شي، او حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې په کوم شکل تلاوت کوي هغه د خپل ذاتي تلاوت دی، هغه د خپل ذاتي طریقه ده، پر هغې باندې د تلاوت ثواب شته، لیکن د سنت نورانیت نشته.
چې پیغمبر علیه السلام کومه طریقه ورته بیان کړه د دې معنا دا چې هغې ته پیغمبر علیه السلام دا ورښکاره کوي چې الله به اوس د سنت د تلاوت ثواب هم درکوي او چې تلاوت پر دې طریقه باندې کوي په دې کې هغه زما د سنت طریقې نورانیت برکت او خیر او دا به ټول ورسره سي نو بیا به نور علی نور سي او ستاسو تلاوتونه به ستاسو دپاره ډېره نفع او ډېره ګټه کوي. ما مخکې هم درته ویل چې د پیغمبر علیه السلام سنت دا د دې ټولو انسانیت دپاره هدایت دی ځکه د پیغمبر علیه السلام د دنیا ته د راتلو څه وروسته الله تعالی پر عرش باندې یو کلمه ولیکله او دا کلمه به پر عرش باندې د قیامته پورې لیکلي چې الله تعالی ورته ای پیغمبره او پیغمبر علیه السلام هغه طریقه په خپلو الفاظو بیانوي هغه کلمه بیانوي چې جعل الذلة والصغار على من خالف امري زما د راتګه څه وروسته چې کوم قوم زما پر سنت طریقه زندگی نه تیروي که پر هره طریقه باندې ولاړو د هغې به ذلت او رسوایي او ستړیا په نصیب وي. الله تعالی په خپله دا ورته یا محمد لو استفتحوا كل باب وجاؤني من كل طریق که دا خلق د ننه بعد هره دروازه وټکوي که دا خلق د ننه بعد ما ته پر هره لار باندې راسي لما وسعه الا اتباعک چې در څو ستا اتباع نه ستا طریقه نه هېڅوک در ما پورې نشي راتللی. نو د پیغمبر علیه السلام ته راتګه څه د دنیا ته وروسته نورې ټولې لارې بند او نورې ټولې دروازې بندي یوه دروازه خلاصه او یوه لار خلاصه ده چې هغه د پیغمبر علیه السلام متابعت دی د پیغمبر سنت دی او د پیغمبر طریقه ده. پیغمبر علیه السلام وایي لو کان آدم صفی الله حیا لما وسعه الا اتباعی که نن حضرت آدم علیه السلام د دنیا ته را ژوندی او په دې دنیا کې زندگی تیره کړي چې د ټولو انسانیت پلار دی لا چې زما طریقه نه حضرت آدم علیه السلام کامیابي نشي پیدا کولی. چې نن که ابراهیم علیه السلام د دنیا ته راسي چې هغې ابو الانبیا دی د هغې په نسل کې 10,000 انبیا تیر سوي دي لا هم پیغمبر علیه السلام ویل ما وسعه الا اتباعي چې در څو پورې زما طریقه نه وي چې در څو پورې زما نقشه نه وي چې در څو پورې زما پر نقشه او طریقه زندگی نه وي در هغې وخته پورې در الله در ذاته پورې هېڅوک ځان نشي رسولی. نو ځکه حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د دې واقعې څه دا اخذ او دا معنا راکښلې ده چې ګوره لار خو هغه ده چې تلاوت ابوبکر هم کوي حضرت عمر هم کوي او تلاوت د هغې هم جایز طریقه ده د دې هم جایز طریقه ده لیکن پیغمبر علیه السلام دوی دواړه د خپلې لارې سره اړوي او درېیمه لار د خپله ځانه څه ورته انتخابوي چې تلاوت به پر دې طریقو کوئ په دې خاطر چې د تلاوت سره سره الله تعالی زما د سنت طریقې ثواب هم ستاسو په نصیب کړي. نو حضرت جابر رضی الله عنه وایي چې زه کله هغه سړي ته رانږدې سوم نو ما ورته ویل وعلیک السلام مرتين 2 ځله مې هغه سړي ته ویل چې علیک السلام وای دا په جواب کې راته چې السلام علیکم وای علیک السلام مو وای چې کله دا خبره سره خلاص وسوله دویمه پوښتنه مې ځینې وکړه ما ورته ویل انت رسول الله ته د الله رسول یې دا راته ویل چې هو زه د هغه رب رسول یم چې کله ته په مشکلاتو کې راسې هغه رب خپل ځان ته راوبولې او ستا د مشکلاتو د حل دپاره هغه رب کافي دی زه د هغه رب رسول یم. دې کې د مشرکانو یو عادت مشرکانو به دا عادتو چې کله به په تنګسه کې رالو نارې به د الله پر نامه باندې کولې لکه قرآن کې وایي اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین چې کښتۍ به په غرقابي راله چې په کښتۍ کې به سپاره چې کښتۍ به غرقابي سوله او څپو د دریا به په مخه واخیستله بیا به دوی د الله پر نامه باندې نارې کوي چې الله موږ ته نجات راکوه. لیکن فلما نجاهم الى البر چې کله به سارا ته واوښتو د دریابو د کښتۍ څخه به خلاصولو نو بیا به د خپل رب څخه بغیر بیا به د لاتو د عزاتو د مناتو د بتانو عبادت کوئ بیا به د هغو رابلل کول. نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې زه د هر رب رسول نه یم زه د هغه خدایانو رسول نه یم چې مشرکان د کوم خدایانو عبادت کوي زه د هغه خدای رسول یم چې کله انسانان په مشکلاتو کې راسي او په ټولو مشکلاتو کې انسانان هغې ته چیغه او فریاد پیښوي او هغې د هغه انسانانو د مشکلاتو د حل دپاره کافي ذات بلل کېږي زه د هغې رب رسول یم. بیا راته وایي چې زه د هغه رب رسول یم چې کله پر تاسو باندې کاختي راس
نو بیا تاسو سترګې د اسمان طرف تر غړوئ او د هغې رب څخه د باران طلب کوئ او ستاسو پر طلب باندې هغه رب پر تاسو بارانونه راوروي. بیا راته وایي چې زه د هغه رب رسول یم چې کله ته په یو صحرا کې روانې او ستا د ضرورت زاد و راحله و توشه و سامان ټول پر یو وښه باندې تړلی دي او هغه وښه په دې صحرا کې ستا څه ورک سي او ټول سامان در څه ورک سي او ته خپل مخ ته خپل مرګ حاضر کې چې اوس زما مرګ دی، نه زما سره اوبه پاته دي، نه زما سره خوراکه پاته ده او نه زما سره څه سامان پاته دی او بټې ویبان دی او په دې کې زما او د مرګ په مابین کې نور څه نسته. نو په دغه وخت کې چې کوم رب ستا مرسته کوي او ستا کومک کوي او تا ته نجات درکوي او ته د کوم رب پر نامه باندې چیغه کوې زه د هغې رب رسول یم. چې کله د دا خبرې راته وکړې د هغې څه وروسته ما ورته اعهد الیه ای د الله رسوله ما ته یو نصیحت وکړه، د نصیحت یو خبره راته وکړه چې زه په هغې باندې عمل وکړم. محدثینو د دې څه یو مسله راکړلې، هغه مسله دا ده چې سړی کله د یو بزرګ سره مخامخ سي، د یو نیک انسان سره مخامخ سي او ستا و هغې ته ښه عقیدت او ښه ګماني، نو بیا هغې ته همیشه هم که د هغې د مصروفیاتو وخت نه یا د هغې سره موقع وله د عام مجلس پر ځای دا ورته وایه چې سړی ما ته یو د نصیحت خبره وکړه، ځکه کله کله ته په دې طلب د نصیحت کې ډېر مخلص او ډېر په اخلاص او ستا د اخلاص په برکت باندې کله د هغې بزرګ په زړه کې الله تعالی داسې وینا ورواچي چې د هغې معمولي وینا ورته ته اوسي د هغې په وجه ستا په ټوله زندګي کې انقلاب و بدلون راسي. ځکه دا یو حقیقت دی چې د بزرګ په ذات کې څه نسته، بدلون راوستونکی الله تعالی دی، د انسانانو د زړو اړونکی الله تعالی دی، د انسانانو په زندګي کې بدلون راوستونکی الله تعالی دی. لیکن کله کله د یو انسان په زړه کې ډېر اخلاص او ډېره مینه او د الله تعالی فیصله د ده پر اخلاص او پر طلب باندې کېږي چې دی په ډېر اخلاص او په طلب د هغې بزرګه څه پوښتنه وکړي چې ما ته یو د نصیحت کلمه ادا کړه، الله تعالی د هغې په وجه باندې د هغې پر اخلاص باندې د خپل عرش څه د هغه بزرګ په زړه کې یو داسې وینا ورواچي چې د هغې د خولې څه تا ته هغه وینا وسي او ستا د ټولې زندګۍ بس مغفرت به وسي او ستا د ټولې زندګۍ د ګناهو څه پرهیز به وسي. نو حضرت جريح بن جابر وایي چې ما پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د سلام او د دې څه وروسته ما ورته اعهد الیه ای د الله رسوله یو څو د نصیحت یو خبره راته وکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ټولو خبرو کې یوه خبره راته وکړه، مختصر نصیحت. پیغمبر علیه الصلاة والسلام راته ویل سړی لا تسبن احدا، زندگی داسې تېره که په زندگی کې چا ته ښکنځل مه کوه، په دې یوه کلمه باندې عمل وکړه، لا تسبن احدا، چا ته ښکنځل مه کوه. علماو لیکلي دي چې د دې څه مراد د ښکنځلو الفاظ نه دي، د دې څه مراد دا دی چې په زندگی کې داسې کلمه مه ادا کوه، په زندگی کې داسې وینا مه کوه، په زندگی کې داسې خبره مه کوه چې د هغې په خاطر د بل مسلمان دل ازاري وسي. نه ښکاره داسې خبره کول، نه په غمز و په اشاره باندې داسې خبره کول چې باغې باندې د مشر یا د کشر یا د نارینه یا د زنانې زړه زهیر سي، ځکه د مسلمان زړه الله تعالی ته ډېر قیمتي دی او د هغې په زیرولو باندې الله تعالی ډېر زیات ناراضه کېږي. حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه وایي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د بیت الله په طواف کې روانو، چې کله د بیت الله طواف وسو چې رکن یماني ته رالی به راودرېد، برای دا بیت الله ته داسې کتل برای ویل ما اطیبک، ای بیت الله الله څومره خوشبویه کور پیدا کړی، وما اعظم حرمتک وما اعظمک، الله څومره عظمت در کړی دی، څومره عزت یې در کړی دی چې د ټولې دنیا په هر کونج کې چې څوک تا ته مخ نه وګرځي لمونځ یې نصیب کېږي. وما اعظم حرمتک، او څومره احترام، څومره عظمت او څومره قدر او څومره رفعت الله در نصیب کړی دی. په ډېر تعجب کې ورته وایي، په آخره کلمه څه ورته وایي؟ ورته وایي والله لحرمة المؤمن اعظم منک، د الله په ذات مې قسمي چې د مؤمن زړه د الله په دربار کې څومره احترام لري، هغه احترام بیت الله درته ډېر زیات دی.
تا ته په تکلیف رسولو کې، ستا په بې ادبي کولو کې، ستا په خرابولو کې او تا ته په ضرر رسولو کې یو سړی دومره مجرم نه بلل کېږي لکه یو سړی چې په خپله خبره باندې د مسلمان زړه ته تکلیف ورسي او د مسلمان زړه زهیر کړي او د مسلمان زړه پریشانه کړي چې هغې څومره مجرم دی، الله تعالی د هغې څه څومره ناراضه کېږي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه هغه صحابي پوښتنه کوي، ورته یې د الله رسوله اعهد الی، ما ته یو نصیحت وکړه، زه څه وکړم، زندگی څنګه تېره کړم؟ پیغمبر علیه السلام ته لا تسبن احدا، په زندگی کې چاته بده وینا مه کوه. حدیث شریف دی اذا تصابت امتی، چې کله په دې امت کې ښکنځل عام چې کله په دې امت کې بدې ویناوې عامې سوې، په دې امت کې پوچ الفاظ عام سو او په دې امت کې د مسلمانانو د زړه زیرېدل عام سلو، نو سقطت من عین الله، د الله د نظر رحمت څخه دا امت بیا ولوېدی. بیا الله تعالی دې امت ته د رحمت په نظر باندې نه ګوري، بیا به د دې امت ښه ورځ نه په نصیب کېږي، بیا به دا امت ورځ رابله د ستړو سره مخامخ کېږي چې کله په یو امت کې ښکنځل او په امت کې فوچ رد او په امت کې فحش الفاظ او په امت کې د مسلمان د زړه زیرېدل عام سي. ځکه الله تعالی څه وایي، حدیث قدسي دی، الله تعالی وایي چې کله په یو امت کې ښکنځل زیات سي نو د هغې د ښکنځلو په خاطر غضبتو، زه ډېر په غوسه یم. و اذا غضبت لعنت، چې کله زه په غوسه سم زه پر هغې امتو پر هغه انسانانو لعنت را استوم. و ان اللعنة متى السابعه، پر هغې باندې زما لعنت بیا در اومه پوشته پورې رسېږي. بیا صرف د هغو زندګي نه ده، د هغې بچیان دي، د هغې لمسیان دي، د هغې کړوسیان دي، د هغې کوسیان دي چې در اومه نسله پورې دا انسانان څومره رسېږي، بیا زما د طرفه پر هغې امت باندې در اومه نسله پورې لعنت را روان دي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعلیماتو ته تاسو ګورئ چې اولنی ملاقات دی او پیغمبر علیه السلام هغه سړي ته اولنی د دین خبره کوي او هغه سړي د خپل ځان او د خپل زندګۍ متعلق یو خبره غوښتې ده. اوس په دې وخت کې چې کومه اهمه خبره یې پیغمبر علیه السلام یې د ټولو څه مخکې ورته پېښوي، لیکن پیغمبر علیه السلام د ټولو څه مخکې دا خبره ورته پېښوي چې لا تسبن احدا، زندګي به داسې تېروي چې چاته به ښکنځل نه کوي، زندګي به داسې تېروي چې د مسلمان زړه به نه زیری، زندګي به داسې تېروي چې مسلمان ته به تکلیف نه ورکوي. حضرت ابوبکر رضی الله عنه یو ورځ خپل غلام ته په غوسه یو څو تیزې خبرې ورته وکړي، چې کله تیزې خبرې ورته وکړي د شاته پیغمبر علیه الصلاة والسلام را روان دی، پیغمبر علیه السلام دی نه ویني. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د ده دا تیزې خبرې، حالانکه هغه د ده غلام دی، د رانیولی دی، د ده په ملکیت کې دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وروسته غږ ورباندې وکړ، یا ابوبکره لعانین والصدیقین کلا ورب الکعبه، زما د په رب د کعبې قسم چې دوه صفته په یو سړي کې نه جمع کېږي، چې دی د صدیق هم ځان بولي او پر خلکو د لعنت هم وایي، زما په رب د کعبې قسم که دا دواړه په تا کې یو ځای سي چې ته به ځان صدیق هم بولې او خلکو ته به تیزې خبرې هم کوې او پر خلکو به لعنتونه هم وایې او خلکو ته به د زړه زیرېدل ورکوې او د خلکو زړونه به زیری ورته کلا ورب الکعبه، زما د په رب د کعبه قسم چې دا نسي کېدلی. حضرت ابوبکر چې کله در شا وکتل پیغمبر علیه السلام دی پر هغه ځای باندې چغې کړې، ویل د الله رسوله زما د طرفه آزاد دی، بس زما څه چې کومه خبره دې سړي ته سوې ده او زما څه چې د دې مسلمان څومره د دې غلام څومره زړه زیر سوی دی، بس د هغې جبیره زه اوس په دې باندې کومه چې زما د طرفه بس دته ازادي ده. حضرت ابوبکر هغه غلام پر هغه ځای باندې آزاد کړي. نو زه دا وایم چې تیزه خبره او مسلمان ته تکلیف رسول، مسلمان ته تکلیف رسول او تیزه خبره کول، دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په تعلیماتو کې اولنی هغه کلامو چې د دین نه پي، دا به سړی مسلمان ته نه کوي. او پیغمبر علیه السلام اولنی حضرت جریج بن جابر ته دا خبره کوي. زه ډېر ځله دا وایم یو سړی دی هغې په بد عمل باندې اخته دی او بار بار زه د دې مذاکره کوم چې هغه سړي ته د هغه سړي و ذات ته به په بد نظر نه ګورې، چې کم سړی په بد عمل اخته دی د هغې بد عمله څه به بد وړي، لیکن دا سړی د الله تعالی مخلوق دی
او دا سړی الله تعالی ته محبوب دی، نه معلوم چې الله تعالی ته قریب یې که دی قریب دی، نه معلوم چې ستا خاتمه پر ایمان باندې کیږي که د ده خاتمه پر ایمان باندې کیږي. ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی العبرة بالخواتیم. پیغمبر علیه السلام یو سړی ډېر ښه کارونه کوي، عبادتونه کوي، زندگی ټوله په عبادتو کې تیره کړي، جنت ته دومره قریب شي چې د ده د جنت مابین کې یو ذراع یا یو لویشت فاصله وي. لیکن الله تعالی پر خاتمه باندې داسې عمل د لاسه وباسي چې الله تعالی و جهنم ته وغورځوي، جنت څه بې نصیبه کړي. ډېر ځله یو سړی د کفر کارونه کوي، د ګناه کارونه کوي، د جهنم والا زندگی تیروي او د جهنم ته دومره رانږدې شي چې د ده د جهنم په مابین کې ولویشت ځکه پاتې. لیکن الله تعالی خاتمه په داسې ښه شکل باندې کړي، پر دې وخت باندې الله تعالی یو داسې عمل د لاسه څه وباسي چې د هغې عمل په خاطر باندې الله تعالی د ټولې زندګۍ صفایي وکړي او د جهنم بجای جنت ته راورسي. ځکه سړي ته په بد نظر نه کتل، چاته په سپک نظر باندې نه کتل او چاته په دې نظر باندې نه کتل چې دا ګناهګاره دی، دا نافرمانه دی، دا ناروا دی، دا څه دی، دا څه دی. د دې څه مخکې د ټولو څه مخکې پر خپل ځان باندې نظر ساتل چې ما په زندگی کې څه کړي دي، زما د الله سره کم تعلق دی، زما د الله سره کم رابطه ده. کیدای شي د دې به د الله تعالی سره یو تعلق خاتمه به پر ایمان شي، زما خاتمه مستوره ده، نه معلوم چې زما خاتمه به پر ایمان یو که به نه. او ما درته ویل چې د انسانانو اعتبار خاتمې ته دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله خیبر ته راغلی، د خیبر غزا ده، د خیبر د کلو څه د باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خیمې واچولې او ټوله خیبر یې محاصره کړې. غالبا 9 کال د هجرت د خیبر د کورویو شپانه راووتی، هغې پسونه ښایي، پسونه یې را روان کړو رمه د پیغمبر علیه السلام او د صحابو خیمو ته یې رانږدې کړه چې څه اوس زه ورسم دا څنګه خلک دي، څه وایي، څه غواړي. چې کله راغلی د صحابو څه پوښتنه کوي، وایي ستاسو سردار چیرې دی؟ هغې د پیغمبر علیه السلام خیمه ته چې هغې د کجورو د پاڼو څخه جوړه د معمولي ځای دی، دې ته اشاره وکړه، وایي زموږ سردار په دې ځای کې ناست دی. د هغه شپانیو زړه ته نه لویږي چې د کم چا د لاسه روم و فارس، چې د کم چا د لاسه قیصر و قسرا، هغه په لرزه براندام دی، هغه ریږ دی، هغه په وهم و په بیره کې دی، او هغه سردار دی په د دومره معمولي خیمه کې ناست. د هغه شپانه ورته وایي تاسو زما مذاق پر ما باندې مسخره او مذاق مه کوئ، زه حقیقتا د هغه سردار دید له راغلی. صحابه ورته وایي موږ پر تا باندې مذاق و مسخرې نه کوو، ته ورسه زموږ سردار ناست دی. چې کله راغلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ناست دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخ ته کښېناست، ورته یې سړی تاسو څنګه راغلي یاست؟ تاسو د مځکې له کم پیغام راوړی دی او تاسو زموږ څه کول غواړئ؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ټولو څه مخکې هغې ته د الله تعالی توحید د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ورته پیښوي چې موږ تاسو د ټولو خدایانو څخه د یو خدای عبادت ته رابولو. هغه شپانه پر چونکې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وینا ده، هغه شپانه پر زړه باندې لږ اثر راغلی. ورته یې سړی که زه دې کلمې ویلو ته تیار سم، تاسو به زما سره څه معامله وکئ؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویل موږ به تا په دې خپل زړه پورې ونسو او موږ به تا د خپل ځان ورور جوړ کړو او موږ به تا همیشه د ځان سره ملګری وساتو. هغه ورته ویل سړی زما د بې بسۍ استهزاء دا مه کوه، زه ډېر په اخلاص باندې راغلی یم، زما رنګ تک تور دی او تاسو ته الله ښایسته رنګونه درکړي دي او زما د رنګه څه بدبویي ولاړېږي، زما د جسم او د بدنه څه بدبویي ده او تاسو خوشبویه انسانان یاست، تاسو به ما د ځان څنګه ورور کړئ؟ تاسو به ما په غېږ پورې څنګه ونسئ؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي موږ به تا یقینا د ځان ورور جوړوو او زموږ رب به ستا بدبویي په خوشبویي در بدلوي، زموږ رب به ستا بدرنګي په ښایست باندې در بدلوي. هغه صحابي در خبرو ډېر لاندې راغلی، اخر دې کلمې ویلو ته تیار شو، ورته لا اله الا الله محمد رسول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ورته اوس څه وکړم؟ پیغمبر علیه السلام ورته نه اوس د لمانځه وخت دی چې زه په تا باندې لمونځ وکړم، نه اوس د روژې میاشت ده چې زه تا ته د روژې خبره وکړم،
او نه اوس د حج شپې دي چې زه په تا باندې حج وکم. په دې وخت کې نه زه اوس د زکات نه ته دونه مالدار چې زه تا ته د زکات خبره وکم. او ورته دې وخت کې یو عبادت ستا او مخ ته چې هغه د تورو په سایو کې ادا کېږي چې هغه جهاد فی سبیل الله دی. دې وخت کې دا زموږ او ستاسو مخ ته دی. هغې چې کله د جهاد خبره واورېده ورته جهاد ته چې سړی ورودانګي وغورځي او جهاد ته سړی جهادي معرکې ته ورشوسي نو سړی د دوو حالاتو سره مخامخ کیږي. یا به بل قتلوي دی به غازي او یا به دی قتلیږي نو تاسو هغې ته شهید وایست. ورته بس که بل قتل کم هغه خو پرېږده که زه په دې کې شهید سم زه قتل سم زه مړ سم تاسو زما دپاره کوم ضمانت بیانوئ؟ پیغمبر علیه صلات وسلام ورته زه تا ته دا ضمانت لیکلی درکوم زه تا ته دا ضمانت درکوم چې الله تعالی به تا جنت ته رسي. زه تا ته دا ضمانت درکوم چې الله تعالی به ستا خوشبویي په بدبویي په خوشبویي بدلوي او ستا بدرنګي به الله تعالی په حسن او په ښایست باندې در بدلوي. ورته که ته به دې جهاد کې زموږ سره شریک سي زه دا ضمانت د دې خبرې اخلم. هغه اسود دی هغې په رنګ باندې تک تور دی د هغې پر زړه باندې ډېر اثر اوس او ورته د الله رسوله به زه اوس په جهاد کې شرکت ترسره کوم. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته ته خو د بل په امانت کې او ستا سره دا رمه د یهودو امانت ده. دې ته وایي جهاد، دې ته وایي زندګي، دې ته وایي احتیاط، دې ته وایي پرهیز. چې د کم چا محاصره دی کړې ده او هغه د دوی مخ ته حربي کافر دی د هغې هر څه ودوی ته جایز دي لیکن یو مسلمانه سره د هغې مال امانت ورسره دی ورته یې ورسه دا رمه د یهودو در کورو پورې ورسوه دا امانت سر ته ورسه او برته موږ نه راسه. هغه یهودي هغه امانت چې کله رمه یې ورسوله دوباره چې رالی چې هغه رارسېدی د یهودو سره معرکه روانه سوه. په معرکه کې چې کله هغه شپانه ورګډ سو په اول سر کې شهید سو. مازدیګر پیغمبر علیه صلات وسلام په خپلو زخمیانو او شهیدانو کې ګرځي. یو ځای صحابه سره راټول دي پر یو سړي باندې شهید پروت دی. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته تاسو پر څه باندې راټول یاست؟ ای د الله رسوله یو سړی دی هغې نه معلومیږي چې زموږ د صف دی که د دوی د صف دی. هغه سړی په موږ کې یو څوک نه پیژني لیکن پروت د مسلمانانو په طرف کې دی او پر دې باندې موږ فیصله نسو کولی چې دا اوس څوک دی چې په دې مابین کې پاته سوی دی. پیغمبر علیه صلات وسلام چې ورته ودرېدی نو هغه اسود هغه شپانه پروت دی. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته تاسو کې نه پیژنئ زه یې پیژنم. ورته دا هغه سړی دی چې کوم چاته الله تعالی د ایمان راوړلو څخه وروسته د یوې سجدې وخت هم ورنصیب نه کوي لیکن په الله قسم چې زه وینم د جنت ملایکې اوس غسل ورکوي او ورته د الله په ذات قسم چې زه وینم چې په جنت الفردوس کې د ده استقبال او تیاري روانه ده او زه وینم چې د ده خوشبویي الله تعالی د ده بدبویي په خوشبویي وربدلوي او د ده هغه بدرنګي الله تعالی په حسن او په ښایست وربدلوي. نو زه دا درته وایم چې اعتبار خاتمې ته دی. که دغه سړی لږ ګړی د دې څه مخکې مړ وای دا سړی جهنمي و ځکه دا بغیر د کلمې و بغیر د ایمان و لیکن لږ ګړی بعد چې الله تعالی هغې ته د ایمان توفیق ورکوي د یوې کلمې په وینا باندې الله تعالی هغه دې ځای ته ورسوي چې هغې ته الله تعالی جنت الفردوس کې د ملایکو استقبال دی او د هغې د غسل لپاره ملایکې راشوه کېږي. نو زه دا درته وایم چې ډېر ځله امتحانی زمانه ده امتحانی دنیا ده او یو چا ته په سپک نظر نه کتل د یو چا عمل ته په سپک نظر نه کتل در یو چا ځان دیندار نه بلل او در یو چا ځان بېګوټی نه بلل او یو چا ته په استهزا او په پسخن په داسې الفاظو باندې نظر نه کول او نه وینا کول چې د هغې د زړه لږ سپکاوی او زیرېدل کې راس. ځکه اعتبار خاتمې ته دی نه معلوم چې زما خاتمه پر کوم حال او نه معلوم چې ستا خاتمه پر کوم حالي. ما د ټول امتحاني زمانه ده ټوله زندګي به مې په دینداري کې تېره سي. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي سهار سړی مومني او ماښام غریب د ایمانه څخه خلاص او ماښام دا د فتنو زمانې دي او ماښام د امتحاناتو زمانې دي. ماښام سړی مومني سهار غریب د ایمانه څخه خلاص.
ولې خلاصیږي؟ یبیع دینه بعرض قلیل من الدنیا. معمولی منصب مخته رالی، معمولی ګټه مخته راله، معمولی قومي تقاضا مخته راله او معمولی مفاد مخته رالی، بیا د غریب دین ته رخصت ورکړي چې بس زما او د دین هیڅ تعلق نشته. نو یبیع دینه بعرض قلیل من الدنیا. ډیر خلک په دې زمانو کې دین دا د ډیرې لږ ګټې په مقابل کې د لاسه سور کوي. ځکه چاته په سپک نظر نه کتل، نه زما سره دا ضمانت ستا چې زما خاتمه به څنګه وي، نه ستا سره دا ضمانت ستا. زه به تا ته په ښه نظر باندې ګورم چې کیدای شي د ده خاتمه پر ایمان چې زما هغې نه ده معلومه، ته به ما ته په دې نظر باندې ګورې چې کیدای شي د ده خاتمه پر ایمان چې زما هغې څه معلومه ده. حکیم الامت حضرت اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه د یو بزرګ خبر را نقل کړی. د هغه بزرګ باندې د کلي نوجوانانو استهزا او پسخند کاوی. لکه ډېر ځله کله کله بعضې اوباش خلک هغې آزاد طبیعته خلک چې کله یو بوډا او یو بزرګ پر باندې راسي نو بیا دوی د خپل مجلس تازګي په دې کې بولي چې پر هغه بوډا او پر یو بزرګ باندې یو مسخره وګپه وکړي. هغه بزرګ را روان دی، بر هغه هلکانو ودروی. بهر ورته بابا ته به ډېر شی که به زموږ د کلي سپی ډېر شي. هغه بوډا یو ساتکی ودرېدی، نه پر دې باندې غصه ورله، نه پر دې باندې خشم ورلی، نه دا خبره لږه بده کړه. ورته یې بچانو اوس دا فیصله نسم در کولی، د مرګ پر وخت دا فیصله در کولی سم. که چیرې زما خاتمه پر ایمان باندې سوله بچانو بیا خو زه ستی در کلي در سپي ډېر شی، بیا خو به الله تعالی ما جنت له بیایي، لیکن د سپي په قسمت کې جنت نشته. ورته بچانو که زما خاتمه پر حالت د زکندن باندې د ایمانه بغیر وسوله بیا خو ستاسو د کلي سپی پر ما باندې ډېر ښه دی، ځکه د هغې سره حساب و کتاب بیا نشته، د هغې سره جهنم نشته. او که زما خاتمه بغیر د ایمانه سوه بیا خو زما سره حساب و کتاب دی، زما په حسن نصیب کې جهنم دی. نو زه دا درته وایم چې اعتبار خاتمې ته دی. د پیغمبر علیه صلات وسلام حضرت جری بن جابر ته نصیحت کوي، ورته یو نصیحت دا ورته کوي وایي ولا تصبن احدا، زندگی کې به و چا ته ښکنځل نه کوې، په زندگی کې به و چا ته سپک نه ګورې، په زندگی کې به چا ته داسې وینا نه کوې چې د هغې زړه په ځای رسي، او په زندگی کې به چا ته په سپک نظر باندې نه ګورې، او هر سړی به در ځان په دې معاشره کې ښه بولې، او دا ستا د زندګۍ تېرولو یو طور دی، یو طریقه ده. نو په دې خاطر باندې چې چونکې اعتبار خاتمې ته دی او د خاتمې نظر به سړی ساتي. حضرت مفتی محمد حسن رحمه الله دا یو خبره کوم، د حکیم الامت حضرت اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه په اجلو خلفاو کې یو ورځ د یو بل خلیفه حضرت مولانا خیر محمد جالندری چې هغې د ابو داود شرح د بذل مجهود په شکل کې لیکلې ده چې د هر چا د وس کار نه دی. حضرت مفتی محمد حسن رحمه الله هغې د خپل ملګري ته وایي دواړه د حکیم الامت خلیفګان دي. ورته حضرت چې کله د حکیم الامت په مجلس کې ناست یم په خدای قسم زندگی مې دا چې در ما ګناهګاره، در ما بدترین، در ما بدکاره په دې ټول مجلس کې نشته، لیکن چې کله د مجلس څخه ولاړ سم بیا هغه کیفیت نه وي. هغه مولانا خیر محمد جالندری هغې ورته حضرت په الله قسم زما هم دا کیفیت دی چې زما د حکیم الامت په مجلس کې ناست یم چې د ټولو څخه ګناهګاره او بدکاره زه یم، لیکن چې ولاړ سم بیا دا کیفیت نه وي. وایي ته درځه د حکیم الامت سره دا کیفیت شریک چې زما عقیده دا ده چې هغه د تیرې صدۍ مجدد و، د هغې په مثل انسان الله تعالی په تیر 100 کاله کې په عرب و عجم کې نه کوي پیدا. وایي چې کله حکیم الامت حضرت تھانوي ته رالو هغې ورته ویل بچانو تاسو خو ما ته دا وایاست، اور زما د الله په ذات قسم چې په کوم مجلس کې زه ناست یم زما هم د عقیده چې په دې ټولو مجلس کې در ما ګناهګاره بل نشته. نو چې د کوم چا پر خپل ګناه باندې نظري، پر دې خپله زندګي باندې نظري، هغې د بل د زندګۍ و د عیبو څه بیا ړوند دي. چې د کوم چا په خپل نس و په خپله سینه کې درد دي د هغې سره د بل د نس د درد فکر نه وي ورسره. چې د کم چا په خپله زندگی باندې سوچ باندې چې ما څه کړي دي، زما سهار څنګه تېرېږي، زما ماښام څنګه تېرېږي، زما ورځ څنګه وي، زما شپه څنګه وي، زما ژبه څنګه چلیږي، زما سترګې څنګه چلیږي.
او زما د زندګۍ کومې نافرمانۍ زما څه کېږي چې د کوم چا پر خپله نافرماني باندې نظر یي د هغې د بل په نافرماني کې سوچ نه بندېږي او د بل په نافرماني کې د هغې کم نصیبه سوچ بندي چې کوم څوک د خپلو ګناهو څه ناخبره وي چې کوم څوک د خپلو حالاتو څه غافله وي نو هغوی بیا د بل په خبرو کې سوچ بند چې پلانکي خو دا وکړو پلانکي خو دا وکړو پلانکي خو دا وکړو پلانکی په دې ګناه اخته پلانکی په دې ګناه پلانکی په دې اخته دا هغه کم نصیبه وي چې کم نصیبه د خپلو حالاتو څه ناخبره وي نو حضرت جرير بن جابر ته اول نصیحت پیغمبر علیه السلام دا کی چې لا تسبن احدا چاته په زندگی کې سپکه خبره نه کوي دویم نصیحت که زندگی او په بل جمعه کې واخر العمر